تاسو به د سلیم کوکو هغه ویډیو وګورئ چې تر اوسه پورې به تاسو نوي کتلي یعنی نوي بې شرمي کړې ده. اگر که موږ د دې هلک باره کې ویډیوګانو جوړولو ته زړه هم نه ښه کوو ځکه چې داسې ویډیوګانې جوړول په خپل چینل باندې موږ نه پرېږدو، خو بیا هم کله چې دوی دې بې شرمۍ ته وګورو نو غواړو چې دا پښتانه دی هر څه نه خبر کړو. نو په دې وجه تاسو سره به ویډیو هم شریکوم، ویډیو به هم راسره تاسو تر اخره ګورئ چې دې پکې څه کارونه کړي دي، څه بې شرمي کړې ده، او بیا به تاسو سره دغه ویډیو هم شریکوم. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. سلیم کوکو تاسو ته د هغه باره کې دا به معلومات وي چې هغه نن سبا په اسلام آباد کې اوسېږي، یعنی د خپل یو کور هم په اسلام آباد کې شروع کړی او جوړولو یې چې خلکو مختلف قسم خبرې هم د پسې کولې. چا به ورته ویل چې دا پیسې د عربیانو نه راوړي دي، چا به ورته داسې هم ویل چې هغه یو بل سره د غلط کار کړی، لکه د چې کومه ویډیو راغلې وه هغه ویډیو چې د وایرل شوې وه د پکې پرتوګ ایستلی او داسې خپل ځان نه ریکارډینګونه کړي، نو د هغې باره کې هم ورته خلکو لیکنې کولې او دا یې په هغې باندې هم تنګولو. نو که موږ تاسو وګورو که دا کار کړی هم نه وي نو د د انداز ته د دې کار ته چې سړی وګوري نو حیران شي چې پښتانه خو داسې نه وي، بل اړخ ته دا ځان ته اپرېدی هم وایي چې زه اپرېدی یم، خو اپرېدي خو دومره خواږه درانه خلک دي چې هغوی خو بالکل داسې سپک کارونه نه کوي لکه دا سلیم کوکو چې څنګه کوي. نو د ده باره کې مې تاسو سره ویډیو هم شریکول غوښتله. که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ او تاسو غواړئ چې د ویډیو نه خبر شئ نو ضرور کمنټ راته وکړئ، تاسو سره ویډیو شریک کړم، ځکه چې د ویډیو شریکول دلته مناسب نه ګڼم او دلته چې شریک کړم نو بیا زر تر زره ډیلیټ کېږي. نو په دې وجه باندې تاسو سره په ماسنجر کې شریکوم یا راته خپل د واتساپ نمبر پرېږدئ. نو قدرمنو دوستانو اخره کې به دا ووایم چې خپل بچي د دې کارونو نه وساتئ، یعنې د موبایل د کتلو نه او یا داسې د نورو بېهودګۍ نه، که نه نو اخر به داسې شي چې ستاسو د بچو نه به هم همدا شي ځان جوړ شي او بیا به یې څوک په چل باندې نه پوهېږي.